سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله دا خسته ننګرهار دی دلته د کوثر اوبو بند ته راغلیو جوړ شوی دی دا لومړنۍ مرحله د لباسونو لپاره او د هغه قیمتي شیانو چې ستا په جیب کې اوسي کوم سفر تاجکستان ته چې مرکزی اسیا مسابقات او قهرماني ترلاسه کړه د سرو زر مډال افغانستان ته بالخصوص دونی شرط راوړه واه څومره ښه د ویاړ ځای دی ځوانان دي وي دقسې ځوانان دي وي اتلان دي وي نو ماشاءالله تاسې وګورئ چې افغانستان ته د سرو زرو مډال دا ډېر زیات د ویاړ د خوشحالۍ خبره ده ځان خوشي کوي پکې واچوي ځان چې خوشي کوي سونا او نور داسې دلته د بېلابېل ناروغیو لپاره هم سیسټمات کوټه او ګرم حمام هماغلته خواله کې بهترین دی که نه خواله چې وځي ملګري را سره ورونه یم داسې خپلوان هغې سره راځو نو اول ځل دی بند ته راځي نه مخکې زیات راغلی وو اوس د ګرمي چې شروع شوې ده اول ځل راځي خوند یې درکړی بالکل سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله دا ښایسته ننګرهار دی دلته د کوثر اوبو بند ته راغلیو کوم چې د ننګرهار په ګرم موسم کې غټ تعداد سره ځوانان دلته د چکر دپاره تفریح دپاره راځي او دغه کوثر د اوبو بند کې لامبي او ترڅنګ یې دلته د بېلابېلو ناروغیو لپاره لکه سینه بغل او زکام د هډوکو درد دپاره د بېلابېلو درملو لپاره سونا هم شته لکه ویکس او ګرمې خونې دلته درته په زړه پورې ښایسته خپرونه جوړومه خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ راځئ له ما سره پاتې شئ
بیا هم ښه راغلاست د کوثر اوبو بڼ ته را داخل شو او تاسې راځئ دغه لومړنۍ مرحله تاسې دغه ځای وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر خوندور او ډېر وایفي جوړ شوی دی دا لومړنۍ مرحله د لباسونو دپاره او د هغه قیمتي شیانو چې ستا په جیب کې اوسي که موبایل شو پیسې شوې او که تر ټولو زیات مقدار پیسې او قیمت بیه موبایلونه وسایل در سره وي او تاسو پرې دلته باوري ناستئ بیا د هغې دپاره دلته هم د کاونټر سره ډېر یو ښایسته یو څو وایفي هغه جوړ شوي دي الماریګانې چې دې کې به ستاسو وسایل او پیسې ساتل کېږي زه به او د دې ځای مشر استاذ په پیدا کوو استاذ ایمل نبیزاده هغې سره به خبرې کوو نور به وړاندې هم زه دلته د اوبو بڼ ډېر خوندور ډېر ښایسته دی کوثر په ننګرهار کې د اوبو بڼ نو ماشاءالله د ننګرهار ګرمي ورځ تر بلې زیاتیږي او کسټمر هم دلته راځي نو ډېر ښایسته انجوی کوي یو ورځ ساتیري کوي چې کومه ورځ دلته د هغوی د رخصتۍ د تفریح ورځ وي نو دا بڼ ډېر یو معیاري خوندور په ننګرهار کې جوړ شوی ملتیا مو وکړئ راځئ د دې بڼ خپرونه په شریکه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې راسره وګورئ نو استاذ ایمل نبیزاده صاحب مو راغوښتی دی او هغه دی را روان دی دې سره به خبرې وکړو چون چې نن ورځ ډېر مصروف هم دی السلام علیکم جوړ په خیر ښه راغلاست او هرکلی تاسو ښه راغلاست وایم خوشحاله اوسئ ډېره په خدمت کې دی ژوندی قربان مو شمه ډېره مننه لږ مخکې راشئ یا خاص دی صحت مو ښه دی ورځ مو په خیر پیل کړې ده مننه ژوندی اوسئ ورځ هم په خیر پیل کړو تاسو ته ښه راغلاست وایم کوثر اوبو بڼ په خدمت کې دی خوشحاله اوسئ ایمل نبیزاده ډېری ځایونو کې ډېری مسابقو کې د افغانستان بېلابېلو لوبو کې مې ستاسې د اخیسته نوم اورېدلی دی مننه او زه د افغانستان د 12 کلنو کومک رودونکی یم چې خوشبختانه زما اول سفر و تاجکستان ته چې مرکزي اسیا مسابقاتو او قهرماني ترلاسه کړه د سرو زرو مډال افغانستان ته بالخصوص دونی شرط راوړه واه واه څومره ښه د ویاړ ځای دی ځوانان دي وي دقسې ځوانان دي وي اتلان دي وي نو ماشاءالله تاسې وګورئ چې افغانستان ته د سرو زرو مډال دا ډېر زیات د ویاړ د خوشحالۍ خبره ده او په دې خبره باندې نهایت زیات خوشحاله شوم ډېره مننه کوم تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو سرمایه یاست یا او فکر کوم ستاسې برخه به هم دغه د لامبو وهنې برخه وي که نه بله هو زه هم د لامبو برخه کې عضویت لرم د ملي ټیم عضویت لرم ماشاءالله ملي ټیم کې بله چې خوشبختانه زما اول لوبې په کابل کې چې په خپل ګروپ کې لومړی مقام راغلم او دغه بریا هم کوثر اوبو ادارې ته او د ننګرهار ولس ته مبارکي وایم واه د ویاړ ځای دی موږ هم درته استاذ مبارکي وایو دا چې په دومره یو نړیواله سطحه باندې په ننګرهار کې د اوبو بڼ جوړ شوی دی او تاسې مشري په غاړه لرئ دا هم کمه خبره نه ده ځکه چې اتلولي او قهرماني او یو ښه دنده یو ښه راسته راوړنه هغه کس کولی شي چې هغې کې وړتیا وي او هغې یو څه کړي وي وطن دپاره او نورو برخو کې خوشحاله اوسئ راځو به استاد دې خبرې به کوو دا ځای لومړی مخکې ما په خبرو کې مې یادونه وکړله چې دا د اوبو د بڼ لومړنۍ مرحله ده همداسې ده که نه بله دا چې تاسو ننوځئ دا ریسپشن دی او دا د لاکرونو په ځایونو کې چې موږ ولاړ سو دا موقع ته دې ته لاکرونونه وایي خوشحاله اوسئ کامرمین راځه دلته به هغه قیمت بیه وسایل چې څوک دې بڼ ته راځي که نه او په جیب کې ورسره وي که سره زري که سپین زري همداسې ده که نه بله بله دلته لاکرونه دي که چا سره هر رقم موبایل پیسې وي هر څه وي نو دا د سکیورټي کامرو لخوا څارل کېږي او هیڅ کوم ستونزه نشته کیمرې هم لګېدلي بله دلته تقریبا په دې کوثر اوبو بڼ کې 12 کامرې لګېدلې دي چې کله ته د عمومي ګیټ نه راځې تر دننه حدونو پورې چې تاسو ته معرفي کوم 12 کامرې موږ لګولې دي او ځینې مشتریان چې مثال خپل لاکر خلاصوي او هغه لاکر درست نه بندي هغه کې لږ ستونزه مشتریان سره موږ لرو ځکه چې بل خو څوک راځي چې ګوري لاکر خلاصي هغه نه که موبایل او که هغه مثال خلک جګي هغه موږ څارو خو بیا هم
چې خپل لاکر حفاظت وکړي دا به ډېر ښه وي ځکه لاکر چې بند کړي بیا هغه کې څوک ګوته وهی نه شي هغه سکیورټي قانونو له لارې موږ څارو. خوشحاله اوسئ استاد. د دې نه بیا کومه برخه راځي دې پسې؟ د دې پسې بیا راځو شاور روم ته چې شاور روم تاسو ما کوم د شاورونو بیا عمومي اوساتو او لباسونه کوم ځای کې دي؟ لباسونه لاکرونه کې دي هغه هم دلته دي او لباسونه لاکرونه کې دي. قیمتي پیسو موبایل یا وسایلو تر څنګ دلته کې غوسل شي لباس هم بله دلته کې خو څه شي بیا وې پیزا کې چې ډېر پیسې مقداري هغه هم موږ ځان سره لکه روم لرو هلته ورته حفاظت کوو کې ورته. خوشاله اوسئ. مخکې ځو استاد. بله راځئ ملتیا مو وکړئ مخکې به لاړ شو او دغه د اوبو بند نورې برخې به هم تاسو در وپېژنو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ خپرونه وګورئ. ملتیا مو وکړئ. هغه بند تاسې وګورئ چې دا منظم شاورې ماشاءالله ډېر یو منظم ښایسته ځای جوړ شوی دی. نبیزاده صاحب دغه ځای په اړه لږ معلومات راکړئ. دا خو عمومي شاورونه دي دلته ځینې مشتریان دي چې وایي چې موږ کور کې شاور کړی دی خو د دې اصول دغه دی دلته چې کله راځئ هم شاور نه استفاده کوئ هم د شامپو نه استفاده کوئ ځکه چې موږ مطمئن شو چې تاسو هغه ځان پاک شي منظم شي بیا موږ ورته دننه حال کې انټر ورکوو. د هغه په صورت کې چې هر څوک چې شامپو شاور نه استفاده ونه کړي موږ انټر ته ورته اجازه نشته او نو اجازه ورکوو چې انټر لمبا حوضونو ته که نه؟ بله بله. لومړی دا یعنې نبیزاده صاحب وایي چې هغه مرحله ده چې دلته به راځې که ته ستا بدن مثال پاک وي یا پاک نه وي بله ته باید د شاور او شامپو نه استفاده وکړې. شامپو شته شاور نه استفاده کړې دواړه استفاده وکړې تر څو پاک سوتره شي او بیا هلته انټر ته داخل شي. بله بله بله. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نور به مخکې ځو او نور معلومات به هم راکوئ. ملتیا مو وکړئ. د ننګرهار د ګرم موسم یعنې د ګرمۍ ننګرهار چې دی په اوړي کې تر ټولو سختترینه ګرمي لري ګرم موسم دی. دلته هم ځوانان وګورئ ماشاءالله په ګڼ تعداد سره راځي د لمبا هاوس ته د اوبو بند نه خوند اخلي. زموږ سره پاتې شئ. ځوانان تاسې وګورئ ماشاءالله خو دغه زیاتره ځوانان چې دي دا پکې ورزشکاران دي نو دا چې ورزش وکړي او بیا دې بڼ ته راشي څومره خوند کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. شکر خپله ښې. خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله نه یې؟ ولې نه ډېر ورته داسې یو معیاري بڼ ته چې راغلی یم خامخا به خوشحاله یم. نوم مبارک مو؟ نوم محمد جان. څومره ښایسته نوم ماشاءالله. څه مصروفیت لرئ؟ زه سهار مکتب او غرمې مدرسه او بازیګر تمرین. ماشاءالله. واه یعنې ورزشکار هم یې. ډېر ښه. ته لاړ شي یو دوه حرکته موږ وګورو کوم ورزش کې موږ ونه وښیي. بوکس پهلواني او مهرباني یو څو حرکته لاړ شه بس بوکس حرکت لاړ شه. ماشاءالله. پام کوه چې دلته څوک ونه وښیي. ډېر ښه. محمد جانه دغه لومړۍ مرحله دلته تاسې شاور واخیسته دې نه بعد به انټر داخل ځئ همداسې ده او بیا داخل ځو هلته لامبو. دلته هر وخت راځئ؟ کله کله خوند پکې ډېر څه کوي دغې اوبو بڼ کې؟ چې ځان خوشکې پکې واچوي. ځان چې خوشي کوي. سونا او نور داسې دلته د بېلابېل ناروغیو لپاره هم سیستمات کوټه او ګرم حمام هماغلته خواله کې بهترین دی که نه؟ خواله چې وځي ښه کېږي. که څوک سینه او بغل وي که څوک زکام وي ښه کېږي. څوک شدید دردونه لري ستا باندې دا مرحلې راځي کله کله راځي. خوشحاله اوسئ. تا ته ښه چکر او ښه انجوی درته غواړو. ژوندی اوسم. ډېره مننه. ملتیا مو وکړئ. ایمل نبیزاده استاد را سره دی. داخل ته به ځو او د خپرونې نه خوند واخلئ. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوس ماشاءالله په ننګرهار کې ورځ تر بلې پرمختګ را روان دی. زموږ سره پاتې شئ.
څومره ښایسته څومره خوندوره کله چې یو کس په لومړي ځل داسې یو خوندور ماحول ته راشي بیا زما غوندې بیا د خوشحالۍ احساس کړي. کمرمین مخکې راځم بس همداسې تاسې وګورئ دا هیوادوال څومره خوشحاله دي او نبیزاده صاحب سره به خبرې وکړو. دلته ګورئ په دې دیوالو باندې بېلابېل نقشې یا هم اعلانات هم لګېدلي دي. نو السلام علیکم بیا هم ښه راغلاست نبیزاده صاحب. نو ماشاءالله مزې خو تا وکړي. دولا لږ مصروف شوم تا سره جدا شوم ځکه چې مسؤلیت لرم بالخصوص دا د ماشومانو حوض سره 1 متر نیم متره دی دوی ته د خاص پاملرنه کوم چې ماشومان دي او هغه غټان چې دي که هغه اوبه هم کېنوي نو تقریبا 1.5 دقیقه بعد هغه غټان کومه حالات ته دي نو ځکه چې ته نجیک دي هغه بیا موږ په کم وخت کې ژغورلی شو. اما ماشومان سنونه والدي او هغه تنفس هغه هم وړوکی دی نو موږ خاص توجه ته کوو چې خدای نخواسته دغه دریم متره حوض ته خوی نشي یا دلته مثال وغورځي په خیر خوی نشي 2 متره ته ونه غورځېږي نو دې ته خاص توجه موږ ماشومان ته کوو. خوشحاله اوسئ. لږ مخکې راشه دغه مسؤلیت یوازې د دغې بڼ ستا دی که نور کارمندان هم لري؟ کارمندان هم سب کې شته زموږ خپل ځایونو کې توظیف شوي دي لکه تاسو چې مخکې راغلي هغه د شاورونو مسؤل چې هر څوک راځي هغه په منظم ډول په آرامه هغه شاور او شامپو پې وهي. بیا همداسې د مخکې دلته زموږ 2 کسه تکړه لامبوزنان دي چې هغه هم د حوضونو مسؤل دي چې کوم حوض کې څوک مثال که بې ځایه لات واچي هغه پوه کېږي که څوک اوبه کېنوي هغه وباسي هر یو بخش چې خپل مسؤلیت لري نو په همدې شکل موږ دغه حوض په همدې سټاپ یو نفر باندې نه کېږي. دلته تقریبا موږ د نن حال کې تقریبا 14-15 کسه توظیف ستروسته د مشتریانو خدمت وکړو. بله ځانګړی خو بیا دا ښه دی خوندور دی چې ماشومان دپاره ځانګړی حوض لري که نه که څنګه؟ او بله دا د ماشومانو لپاره ځانګړی حوض دی چې تاسو خپل هم ګورئ 1 متر حوض دی. دلته ماشومان کولی شي چې ډېر په خوشحالۍ سره د دې اوبو نه استفاده وکړي. کولی شي هغه ماشومان چې مثال سن نجیک دي د وچه سونال استفاده وکړي هماغه مقدار کورته برابر کوو چې دوی مثال هغه د خوند واخلي هم د ویکسونه د ګرم اوبو نه د یخ اوبو نه هم استفاده کولی شي دا ماشومان هېڅ کوم مشکل نشته او دوی په کولی شي په د سونا ټول هغه نه استفاده وکړي. بله ستا د خبرو په جریان کې یو پوښتنه پیدا شوله سونا لکه د کوثر اوبو بڼ غټې پیدې څه دي؟ غټې فایدې همدغه دی چې کیمرې ته وګورئ چې لیدونکي مو ګوري. بیا دوباره تکرار وکړه. د کوثر د اوبو بڼ غټې پیدې څه دي ګټه څه ده چې دلته خلک راځي مثلا لامبي او تا مخکې یادونه وکړه د ویکسو او د بېلابېلو ناروغیو دپاره تا ویلې ګټور دي؟ بله ښه خبره ته اشاره وکړو. په اوړي کې تقریبا تاسو که متوجه یاستئ هر کال دغه زموږ سیندونه خوني سیندونه ډېری ځوانان په دې سیندونو کې شهیدان شول اوبو لاندې شو چې هغه هم یعنې درته وایم چې ما پسې راځي او چې راځي ما پسې بیا زه هم هغه جسدونه ورته پیدا کوم چې هغه ما ټیک ټاک کې ما په فیسبوکونو کې شیر کړي دي او نو دغه فایده اول دغه ده چې کولی شي چې هغه خوني سیندونه منطرف شي راشي د سونا او د هغه سونا استفاده وکړي چې دوی په خپل خوښه باندې که 1 متر اوبو کې لامبي که 1 متر اوبو لامبي که 1 متر اوبو لامبي او که 3 متر اوبو کې لامبي دا سونا په خدمت کې دی ځکه چې دلته لامبوزنان شته دی دلته سیکورټي کامرې شته دي نو د دې نه خوند واخلي. نبیزاده صاحب یو خبره دی بله ډېره خوندوره کړه خوند دې راکړه تا ویلې چې دغه سیندونو کې ځوانان کله ورک شي یا اوبه ویسي یا حادثاتو سره پیښ شي مستقلا یو کس تا پسې راځي تا پیدا کوي مثلا ستاسو غوښتنه وکړي بیا ورځئ او هغه یوټیوبران هغه سوشل ورکران او چې هغې خلک مثال اعلانات وړاندې کوي چې دغه زموږ کس اوبه وړه تاسو یو اعلان وکړئ بیا هغوی ځینې خلک چې ما پېژني هغه زما نوم منشن کوي چې ایمان نبي دریا شماره ورته منشن کوي هغه په هر طریق شي ما پیدا کوي که کور کوسین کور ته راځي که سونا بخش ته راځي بیا هلته ادارې سره خبرې کوي اداره هم الله دې ورته اجر ورکړي نه ورته نه وایي ځکه چې دا یو غم دی دا دې غم کې موږ ورسره شریک شو نو په هر طریق چې که جسد په افغانستان کې زه ستر مطمئنم دا جسد ته پیدا کوم که به د خاور نه پلوي لکه ورسک کې هلته به موږ اجازه نه لرو هلته یو ډیم دی د ورسک په نوم هغلته اوبو کې خپله ترسره کېږي بیا هغه خلک همکاري کوي د مور بیت انتقالي تورخم ته تورخم بیا همکاري کوي شفاخانې روغتون ته راوړي. د دغه کار په جریان کې تاسو کوم امتیاز نه غواړئ؟ نه بخشش الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره ځینې خلک بخششي درکړئ ځینې خلک بخششیان هم راکوي خو چې موږ کوثر ادارې سره په تماس کېږو که هغې موږ ته اجازه راکړه د بخششیانو
اخلو کنه کوثر اداره په اختیار کې لري چې هغه هر څه وایي موږ هماغه طریقه کومک کوو سره. ها ننګرهار کې به مو زیات وخت کېږي تر څو به مو د څو جسدونو شاهدان هسي چې ځوانان به مو راایستلي د کونړي سیند نه؟ ما په لسګونو جسدونو باسلي تنها نه چې ورځ کې حتی ته دوه بجې شپې هم تللی یم 11 بجې شپې هم تللی یم جسدونه مو باسلي دي ټیک ټاک کې مې د خپل ویډیوګانې ورکړي جسدونه مو باسلي د هر په شپږ د رمضان کې په مارکو کې یو انجلۍ 14 کلنه و چې هغه اوبه وړی و هغه ما وباسه همداسې د درېیمې حوزې یو کارمن چې په تقریبا 5 بجې ماښام د لوی ډبليو ټي سي نه وړی و چې زه یې په 11 بجې شپې پیدا کړم لاړم جسد مو ته د شپې وباسه یو بل ځوان چې په فاملیو کې اوسېده هغه هم اوبه وړی و چې دغه 4 میاشتې مخکې د خویانو ولسوالۍ اوسېدونکی و چې هغه هم ما پیدا کړو چې بدبختانه وم چې دغه له طریقه زما په ښځه وبل چې تقریبا 3-4 کوکې وخوړه دا په خمه تاسو شاهد یاستئ چې تقریبا 3-4 کوکې وخوړه نو دا همکاري موږ هر چا سره کوو ځکه چې دا غم دی به غم کو سره شریکي وکړو. خوشاله اوسئ. خبرې ډېرې ښایسته دي او دردونکې هم دي نو ګرځو به په دې بڼ کې نور معلومات به هم راکوئ او خپرونه به مخ ته وړو. ډېره مننه ملتیا مو وکړئ او راځئ د کوثر د اوبو بڼ دا ښایسته خپرونه وګورئ. دغه دا کوچنیان وګورئ ماشاءالله څومره خوشحاله دي او زه حیران دی ته یم چې دوی څومره په ډاډه لامبي که نه نو ځینې کوچنیان ماشومان ما لیدلي دي چې په نیم متر څه چې بیخي یو په ډوبو کې هم نشي لامبلی د اوبو نه ډار کوي که نه نو جوړ په خیر ستړی مه شي. خیر اوسې. نوم دی؟ الهام جان. ماشاءالله ستا نوم؟ عبدالرحمن. ستا؟ سدیس. واه ماشاءالله سدیس جان څومره بااستعداده کوچنیان دي. ښوونځي کې او سویم صنف کې اول. ماشاءالله ته؟ نرسي. ته؟ اول کې. چا سره دلته راغلی یاستئ؟ خپل کاکا سره. کاکا سره. کاکا هم په مثال د پلار وي که څنګه؟ پلار در باندې ګران دی که کاکا؟ پلار ګوره راوستی چا یو ګرانی سو که څنګه چل دی؟ یا هغه نو پلار دی چېرته تللی و؟ ښه خوشحاله اوسئ. تا باندې څوک ګران دی؟ پلار. تا باندې؟ پلار. نو که کاکا څومره زحمتونه وباسي د زړه غوښې ورکړي د زړه وینې ورکړي بیا هم وایي پلار. خو خیر د پلار مقام او د تره مقام هم معلومي خو دغه د پلار نه وروسته لومړی مقام بیا هم د تره دی هغه هم د پلار مثال لري. نو خوند کوي دلته دې هاوس کې لامبا که نه؟ څویم ځل دی چې راځئ؟ ډېر ځل. هر ځل راځئ؟ مزه کوي؟ ښه ډارېږي خو نه؟ نه. غوپۍ خو دې نه سوږه؟ نه. تا ته خوند درکوي؟ ګرمي کې به بیا ډېر راځئ که نه؟ دا شی هیډفون دی دا د اوبو دپاره دی چې اوبه دې پوزې ته یا خولې ته لاړ نه شي غوږونو ته همداسې ده که نه؟ ښه خوشحاله اوسئ ډېره مننه او زه خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیده یا او نور څه ویل خو نه لرئ کوچنیانو ته چې ګرمۍ کې راشي دلته ولامبي خلکو ته خو پیغام نه لرئ چې راشي نور ماشومانان ورته دلته راشه یا سیندونو ته مه ځئ خراب ځایونو ته چې ویم نسي خدای ناهسته همداسې ده که نه ویلی شي ویوه ورته سیندونو ته مه ځئ یا مردارو ویالو کې مه لامبئ ورته ویوه سیندونو لامبئ مردارو ویالو کې مه لامبئ. آفرین خوشحاله اوسئ ولامبئ نور ځئ ښه ماشاءالله بااستعداده کوچنیان دي کوثر اوبو بڼ کې یو ملتیا مو کې خپرونه وګورئ.
ښه نبي زاده صاحب مخکې به لاړ شو نور معلومات راکړه دلته هم لیکلي دي چې پرته له سور ساعت ننوتل جدا ممنوع دي یوازې وي پي مشتریانو لپاره همداسې ده که نه بله بله دا وی پي سیستم موږ جوړ کړی نوی انشاءالله دغه روان هفته کې موږ افتتاح هم کوو او تاسو به د دې افتتاح هم د کوثر بند د فیسبوک په له طریقه تاسو به وګورئ بیا به راتلونکي هفته کې بیا راځو بله دا خاص هغه وی پي هغه دی چې هغه خلک چې کولی شي وی پي استفاده وکړي نو کولی شي راشي دغه ځایونه دا ټول د وی پي ځایونه دي او موږ دوه رقمه ټکټ ورکوو چې یو دی ساده دی او یو وی پي دی ساده هغه دی چې صرف د ودونو نه استفاده کولی شي د سلایډونو نه او وی پي هغه ټکټونه دي چې کولی شي د وچه سونا نه یخ اوبونه ګرم اوبونه یعنې یخ جګودانه ګرم جګودانه او د هر څه استفاده وکړي او په ضمن کې د وی پي هماغه لاکر روم هم جدا دی چې ډرای دی جان پاک دی عطر دی سپری دی هر څه پکې هر څه پیسې به هم جدا وي بله پیسې هم لږ کیفیت لږ د دې نه لږ پیسې جګې دي نو دلته به لاړ شو ویکس دی ویلي اول ځو وچه سونا ته وچې سونا ته ځو سونا معرفت به تاسو راځه ملتیا وکړئ وچې سونا ته به لاړ شو دې لباس کې دننوتی شو ننوتل شي خو لږ مهال لپاره ډېر باندې فشار راځي بیا ډېر ګرم دی باندې فشار راځي لږ مهال لپاره به دا وچه سونا زه معرفت تاسو دې شاید څه نه وځي د حرارت درجه ګوري چې ډېر زیات دی ماشاءالله نو د دې وچه سونا ګټه دا دی چې خلک چې غواړي وزن کم کړي یعنې صحتمند اوسېږي نو کولی شي چې وچه سونا ته راشي وچه سونا هم د پوټي کې سر مرضونه هم د پوټي کې لاندې مرضونه له منځه وړي بل وزن کموي بل د مخ ښکلا هم کوي هغه مثال تکلیف چې پوټي کې باندې د پوټي کې سره لاندې خارق ولري ټول له منځه وړي په ځمن کې د وجود میکروبونه د هر څه له منځه وړي کله چې د سونا نه وځو باید موږ ضرور شاور واخلو ځکه چې دغه میکروب او دغه خیره او دغه خوله له منځه لاړ شي بیا کولی شو د یخ چکودانه د ویښته د ګرم چکودانه استفاده وکړي ډېر ښه ملتیا مو کې خپرونه وګورئ او موږ د کوثر اوبو بڼ کې یو دلته ورته نورې برخې هم معرفي کوو نبي زاده صاحب دغه سونا ته او ګرمې خونې ته خو زمونږ کیمره مې اجازه نه ورکوي چې مزه یې بله تصویر زیات دی هغه د حرارت درجه ډېر زیات ده ځکه چې په 2 ثانیو کې کامره خوله کې ځکه کتنې کېږي نو د وکس او د سونا کیفیت ملته ولې د وکس هم همدغسې هغه خلک چې مثال سینه یې یا سینو بغل یې یا زکامي دلته ښه استفاده ترې کوئ چې ډاکټر ته مزې دلته راشي او دلته راځي او دلته مکمل ته ډیټا شاته تاسو د دې هغه څه چې د وچې سونا مکمل ډیټا هم ورته لیکلی کولی شي ویل ولې هغه خلک چې بیا چې مثال لوستل زده نه وي مثال سواد له کمزوري هغه بیا موږ ورته عملي بڼه باندې دا ورته جیناو چې د وخت ګټه څه ده د ګرم چکوزه ګټه څه ده د یخ چکوزه ګټه څه ده مکمل ورته بیانو تشریح کوي او خوشاله اوسئ ملتیا مو وکړئ نورې کومې برخې شته بله او د شاورونو سیستم برخه ده چې نو جوړ کړی ده بیا په دې پاتې سلایډونو برخه ته سلایډونو برخه ته د پاتې سلایډونو برخه تشریح هم به تاسو خوشاله اوسئ ملتیا مو وکړئ او خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ تاسې وګورئ چې دا ځای هم څوک چې یعنې ډېره لمبا وکړي ستړی شي کینچونه ملاقونه او همداسې د سونا نه خوند واخلي بیا د استراحت دپاره د وی پي ډېر یو لوکس ځای هم جوړ شوی څومره خوشحاله دي دا ځوانانه نو تاسې وګورئ دې ورور سره به خبرې وکړم السلام علیکم جوړ په خیر وروره ښه جوړ سه د خیر څنګه ګرانه ښه الحمدلله خوب خو دې نه راځي نه ته چې داسې سونا کې ورته څنګه خوب راشي او ماشاءالله ښایسته ځای تفریحي نوم مبارک نوم مې فیصل صافی دی صافی صاحب کوم ځای نه راغلی زه کابل نه راغلی یم کابل نه راغلی دی ماشاءالله تاسې وګورئ صافی صاحب کابل نه راغلی او د ننګرهار د سونا نه خوند اخلي او ماشاءالله ښایسته ځای دی او باید راشي تفریح ځای دی پکې او ښایسته سوناګانې لري
عضلات درک کوي ګرمې اوبه هم لري یخې اوبه هم لري بدن دپاره ښه وي ورزشکاران دې ډېر راشي وزن کمي هغې خلک دې ډېر راشي نو ډېر ښایسته انجوی دي وکړي خپل لایف کابل کې دغسې سوناګانې شته او ماشاءالله هلته هم دي خو دا سهولت ډېر دی دلته صلح هم شته دی هلته کلکسیم ده خو دا هم ماشاءالله ښه کیفیت یې هم ښه دی او ریټ یې هم ښه دی یا ننګرهار کې دې دا ځای خوښ او شو ماشاءالله ښایسته ځای دی ښایسته سونا زړه دې کېږي چې بېرته لاړ شي نه زړه مې نه کېږي یو ګرمي ډېره ده ګرمي چې خلاصه شي ښایسته چا خبره ښایسته هوا لري او ښایسته ځای دی رښتیا نو کله چې ګرمي تاسې خلک سونا ته به ډېر ځي که نه او همدا خبره ده اوس ګرمي ډېره وه نن جمعې ورځ وه نور چکرونه ښه دی دلته راشي خپل ډېر ښایسته سودا لري سونا ده پکې یخې اوبه هم دي بس ښایسته خپل خوشحاله اوسئ ډېره مننه قربان دې شم ښه چکر یې دا تاسو ته هم ښه وخت ډېره مننه ملتیا مو وکړه یا دا ځوانان مې وکتل زما یې هم د سونا ته زړه وکړه نو موږ به هم لامبو او انجوی به کوو ملتیا مو وکړئ خپرونه وګورئ زموږ سره پاتې شئ نبیزاده صاحب کله بیا خپله هم چې زړه دې وشي سونا استفاده کوي بله زه هغه وخت استفاده کوم کله چې مشتریان نه وي او هغه وخت بیا زه خپل تمرینات پیل کوم غټ وزنونو کې تمرین کوم ځکه چې زه هم تمرین ته ضرورت لرم ځکه چې مسابقو ته هم آمادګي نیسم نو که یو مشتری هم په دې سونا کې یا په دې هاوس کې زه مسؤلیت لرم لامبلی نه شم هغه وخت لا مو چې مشتریان ښه وته بیا د خپل تمرینات ادامه ورکړم تمرین کوم که دا خپرونه کې خو ډېری شمېر هېوادوالو به تاسو نه وی پېژندلي اما اوس هم ویې پېژندئ که نه او تاسې نه پیشنهاد وکړي راشي تاسو ته ووایي چې نبیزاده صاحب موږ ته د لمبا د وهلو چل یاد کړه بله مونږ خو یادوئ ورته بله مونږ خو په سونا کې یو بخش لرو چې هغه د لامبو وهنې کورس دی او همدلته هر سیزن کې مونږ فالو هر څوک کولی شي د چا لامبا زده نه وي دلته راشي مسلکي لامبا زده کېږي انشاءالله او په مسلکي ډول د لامبا نه فارغ شي بیا کولی شي چې د هر دین هغه دین استفاده کوي چې خپله ترېنه استفاده وکړي مثلا که سیم کې لامبي هم مشکل نشته او که په نور اودونو کې لامبي هم مشکل نشته ته خپله په یو اوبو کې که نه مثلا څومره وخت ساه خپله قید کولی شي زه تقریبا که درته وایم یو 50 ثانیې حداقل چې ډېر تمرینات ورکړم 2 دقیقې ته خپله څومره ساه قید کولی شي ته چې اوبو کې اوسې 2 دقیقې 2 دقیقې بله ډېر زیات نه شي د انسان ساه که څومره یې 30 40 سالونو ډېر نه وي که تاسو اوس مخکې تاسو به ښکته شئ عملي خپله چک کړئ تاسو چې ډېر څه 2 دقیقې ما وکړه بیا که 2 دقیقې دا وکړو تاسو به ویپي لاکر هم درکړم شوخي مې وکړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه وروستۍ کې به درنه یو پوښتنه وکړم ذهن ته مې بېلابېلې پوښتنې راځي مهمه پوښتنه ده کوم کسان چې تکلیف لري مثلا مرګي لري دماغو تکلیف لري بېلابېل تکلیفونه دي هغو ته تاسو اجازه ورکوئ چې دلته راشي ښه نقطې ته اشاره وکړو موږ هغه خلک چې د زړه تکلیف لري او یا که مرګي لري مستقیم په هر دیوال هر کونج کې موږ پوسټرونه لګولي دي موازیم لیکلي دا اکثره مرتجب کړي دي هغه خلک چې مرګي لري د زړه تکلیف لري جدا د سونا کوثر اوبن استفاده ونکړي او که بیا استفاده کوي او کار خپل او مسله ته خپل غاړه ده ځکه چې خلکو ته چې موږ پېشکی کېږو هغه ته موږ هم عملي توګه ورته چې وروره که تاسو تکلیف لري او که مرګي لري یا که زړه تکلیف لري نو هیله کوم چې د اوبو استفاده مه کوئ ځکه چې دلته تبخانه ده سلایډونه دي خو سلایډو که د میږي تکلیف لري پات خوشي کې فشار پرې راځي دفعه د میږي نیسي هغه که 3.5 متر اوبو کې غورځېږي موږ وباسه شو خو لږ هغه زحمت وي کېږي ډېر زیات کوم عادي خلک چې غورځېږي هغه موږ ډېر په اسانه سره وباسي هغه خلک چې مثلا میږي نیسي هغه لږ زورور که نه هغه بیا لږ په سختۍ سره دغه اوبونه موږ کولی شو چې وباسو د مرګ خطر نه ایسته کړو نو بیا هم د دې له طریقې غږ کوم هغه خلک چې قلبي تکلیف لري او مرګي لري جدا ترې غوښتنه کوم نه په غټ سیمونو کې او نه په حوضونو کې استفاده کولی شي چې آرام په خپل کور کې او شاور استفاده وکړي خوشحاله اوسئ د ښکلو معلوماتو نه ډېره زیاته مننه نبیزاده صاحب خوشحاله اوسئ وروستۍ کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ لیدونکو ته دغه خاص پیغام دغه دی چې ټول هغه کورنیو نه هیله کوم چې خپل والدین غټه سیندونو ته پرېنږدي او دغه غټه سیندونه ټول خوني سیندونه دي هر کال دا غټ سیندونه لکه د ډرونټي سیند شو لکه د میرونه شو دا په لسګونو ځوانان موږ د لاسه ورکوو نو هیله کوم چې خپل هغه والدین چې لامبۍ زده نه لري او پرېني سیندونو ته چې دغه خپل کورونه په غم سره مخامخ وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښایسته پیغام او هیله ده چې یو څه مو ترې اخیستي وي ملتیا مو وکړئ او زموږ سره پاتې شئ
تاسو وګورئ د غرور واسکټ اچولی. السلام علیکم، جوړ په خیر. صد خیر. خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو؟ احمد جانه، خوشحاله اوسئ. دې بڼ ته د اوبو راغلی؟ بالکل. څنګه خوند کوي؟ ډېر زیات خوند کوي. کوم ځای نه راغلی؟ موږ هم د نږدې الفت مېلې نه. الفت مېلې نه راغلی. ګرمي لکه چې ډېره ده. ګرمي ډېره ده که خوند دپاره راغلی. خوند دپاره. دا واسکټ څنګه دی اچولی دی؟ دا دپاره چې لمبا زده کړو، چا لمبا نه یې زده و. ښه ستا لمبا نه دی؟ بالکل. بیا دې نه ډوبوي؟ بیا نه ډوبوي. هغه 2.5 مترو کې م که ولامبي او که دې کې م ولامبي؟ 2.5 مترو کې 3.5 متر کې خو بس دا نه ډوبوي انسان. نه دی ډوبوي؟ بالکل. ورځ کې جمعه کې میاشت کې کوم وخت کې راځي؟ څومره وخت کې بعد چې ګرمي شي بیا داسې 2 جمعې بعد داسې 1 جمعه بعد راځو. ځان ته راځي که ملګرو نه پټ راځي؟ نه، ملګري را سره یې وروڼه یم داسې خپلوان هغې سره راځو. نو اول ځل دی بڼ ته راځي؟ نه مخکې زیات راغلی خو اوس د ګرمي چې شروع شوې ده اول ځل نه راځي. خوند یې درکړی؟ بالکل. دلته څه ډېر جالب دي، څه خوند درکوي؟ دلته یو چې بره نه ځان راخوی که هغه جالب دي، او د ګرمې اوبه. نور پکې څه جالب دي؟ نور ډېر هلته چې ویکس شو، ګرمه تاق شو. بالکل، دا ډېر زبردست دی. نو که ستا زړه وشي یا د ملګرو هغې درته وایي که ته ورته وایې چې ځئ چې ځو؟ بس اوس خو ملګري لګیا وو چې ځو، موږ ته اوس به پاتې شو لږ، بیا به وروسته ځو. خوشحاله اوسئ. تاسو ته ښه چکر او ښه هغه غواړم. ډېره مننه. قربان شم. ملتیا مو وکړئ او خپرونه راسره وګورئ د کوثر اوبو بڼ. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی. دا وه د ننګرهار د ګرم موسم د کوثر د اوبو بڼ خپرونه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا یوې نوې خپرونه کې ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بهون کې سیدن تعالی رب سپارم چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د یو سولړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله. لوی الله مو مل. د خدای په امان.